السلام علیکم ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم. کله چې ګورم ملګرو تاسو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، بیا چې کله هم تاسو ته ټلیفون روان وي نو تاسو به د هغه په هغه بیکګراوند باندې خپل تصویر ودروئ. نو ګورم ملګرو کله چې تاسو ته یو څوک ټلیفون راوکړي هلته مختلف قسم بیکګراوندونه ولاړ وي، که چېرته تاسو غواړئ چې په هغه باندې خپل تصویر ودروئ نو دغه به تاسو څنګه کوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم او دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او له دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به دغه تاسو چیز کړئ الاو کړئ، دغه رقم دا بل پرمیشن بیا الاو کړئ که هر څو پرمیشنان دلته تاسو درکو دغه به ټول دلته تاسو چیز کړئ الاو کړئ. نو ګوره ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ، دغه رقم دلته تاسو ته لاندې یو بټن درکول شوی ده چې ګیټ سټارټډ. تاسو به په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم دلته تاسو ته 3-4 اپشنونه درکو چې سټارټ، شیر، ریټ، مور او دغه رقم پریویسي. نو تاسو به راسئ ملګرو په سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، پریویو، دغه رقم میوزیک، والیم، دغه رقم سیټ ایمیج او سیټینګ. نو ملګرو کله چې تاسو پریویو ووایي هغه تاسو کتلی شئ. نو ملګرو زه یې وارې پریویو وومه. نو ملګرو هغه تصویر تاسو ولیدی او هغه میوزیک تاسو ولیدی، نو تاسو په پریویو کې صرف هغه کتلی شئ. دغه رقم په میوزیک کې تاسو دغه میوزیک ور بدلولی شئ چې هر میوزیک غواړئ چې باندې ودروئ، هغه میوزیک یعنې هغه سونډ تاسو چیز کولی شئ په درولی شئ. او دغه رقم ملګرو بیا په والیم کې هغه والیم تاسو چیز کولی شئ، کموی شئ او زیاتولی شئ چې د میوزیک والیم څونه ورکوئ او دغه رقم رینګ ټون والیم تاسو څونه ورکوئ. هغه والیم دلته تاسو خپل ورکولی شئ او بعد کې به بیا تاسو راسئ په سیټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټ ایمیج باندې کلیک وکړئ، اوس یې هر تصویر تاسو غواړئ چې په هغه یعنې کله چې تاسو ټلیفون را روان وي تاسو هغه تصویر باندې ودروئ، نو تاسو به اوس صرف هغه تصویر پیدا کړئ او په هغه تصویر باندې به تاسو چیز وکړئ، کلیک وکړئ، نو هغه تصویر بیا اتوماتیک خپله په ودرېږي. نو ملګرو زه دغه تصویر په درومه، په دې کې چې هره تصویر تاسو په دروئ صرف هغه تاسو هغې ایریا وښیاست او دغه رقم په روټیټ کې تاسو هغه ګرځولی شئ او په هوریزنټل او پري پورټیکل کې هغه تاسو رسته او چپه اړولی شئ. دغه رقم بیا تاسو راسئ په ټیک مارک شا باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ هغه تصویر به ودرېږي. نو ما تاسو ویل په پریویو کې تاسو هغه کتلی شئ او دغه رقم بیا به تاسو راسئ په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ کې تاسو بیرته هغه ته نور سیټینګ ورکولی شئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، بیرته د دغه ایپس دغه رقم کال سرویسز سو، ریټ سو، شیر سو، دغه رقم مور اپلیکیشن سو. نو ملګرو په دغه طریقه سره به تاسو کولی شئ چې کله هم تاسو ته څوک ټلیفون راوکړي او دغه یعنې کوم کالر سکرین چې ده دغه بیکګراوند تاسو چیز کړئ بدل کړئ. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې هغه بدل کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن و، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښه وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او له داسې رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.